په یوه لرې د خورونو په دره کې چیرې چې خورونو له وریځو سره خبرې کولې یو کلی و چې نوم یې نورآباد و. په همدې کلي کې اما زهرا د خپلو درې و لورګانو سره ساده خو خوشحاله ژوند درلود. اما زهرا د نري تورلویې شتمني درلوده، د هغې درې لورګانې. د لویې لور نوم ماهین و. هغې ښکلي، هوښیار او نرم مزاجه وه. تل د خپلې مور مرسته کوله او د خپلو وړو خویندو خیال ساتل. د منځنۍ لور نوم سبا و چې ډېر هوښیار خو لږ غرورناکه وه. ډېری وخت په خپل عقل ویاړ کوله او د نورو خبرې لږ اورېدلې. تر ټولو کوچنۍ لور نور و چې معصومه، خوشحاله او ډېره مهربانه و. هغې ته د حیواناتو، مرغانو، ونو سره خبرې کول ډېر خوښ و. ډېر کور کې چې څه هم له خټو جوړ و خو له مینې ډک و. اما زهرا تل خپلو لورګانو ته ویل: لورګانو، اصلي شتمني د سره پاکي، صبر او مینه ده. یوه شپه چې په اسمان کې پوره سپوږمۍ ځلېده، په کلي کې دا افوا خپره شوه چې په نزدیکي جنګل کې یو جادويي څراغ ښکاره شوی دی. ویل کېدی چې څوک دا څراغ د سره پاکي سره ترلاسه کړي، د هغې ژوند به بدل شي. 3 واره خویندې د څراغ په لټه کې جنګل ته لاړې. اما زهرا هغوی ته وویل: څه چې ترلاسه کوئ نیت مو پاک وساتئ. د جنګل په منځ کې یو سور فقیر ناست و. هغې د ابو غوښتنه وکړه. ماهین فوري خپل ګیډه ورکړه. سبا لږ فکر وکړه او لږه ابو یې ورکړه. نور به مسکا سره خپل ټولې ابۍ فقیر ته ورکړې. فقیر مسکا وکړه او وویل: اصلي څراغ ستاسو په زړونو کې دی، خو ازموینه لا پاتې ده. وروسته یې سبا د سرو زرو صندوق ولید. هغې د تمه په نیت همداسې ودرېده، خو صندوق ورک شو. ماهین د صبر سره لاره جاري وساتله. نور یو زخمي مرغ وموند. هغې ودرېد، زخمي یې پاک کړه او دوا یې وکړه. ناڅاپه ځمکه روښانه شوه او جادويي څراغ ښکاره شو، خو په نور لاس کې ځلنده شو. څراغ وویل: څوک چې د نورو لپاره ژوند کوي، اصلي شتمني هم هغه لري. څراغ نه سرو زرو ورکړه نه سپینو زرو، خو کلي کې بارانونه وشول، فصلونه شنه شول او د اما زهرا کور له خوشحالیو ډک شو. سبا د خپلې غلطي احساس وکړه او خپله زده کړه وکړه. ماهین لا پیاوړه او هوښیاره شوه. نور د ټولو زړونو رڼا شوه. اما زهرا د خپلو لورګانو ښې ونیوله او وویل: تاسو 3 واره زما اصلي بریا یاست. اخلاقي درس: طمع انسان روند کوي، خو مینه، صبر او نیکي انسان اصلي بریا ته رسوي. څوک چې د نورو لپاره اسانتیا رامنده کوي، خدای د هغې لپاره لارې